په نننۍ ویډیو کې تاسو دا شادوګانې درښیم چې هغه شادوګانې کې چیرې خوښ شي نو ټول انسانان خوري چې دا څه رقم شادوګانې دي دلته بیا وګورئ. دا کوم فلم چې تاسو ګورئ دا د مخکې زمانې ظالم پاچاهان دي چې دوی سره چې کوم بندیان دي په بند کې هغوی باندې داسې ظلمونه کوي چې تاسو بې فکر هم نه وي کړی. چې دا څنګه ظلمونه دي یو نمونه به یې دلته وګورئ. اول ځل دا بندیان راخوشي کوي تر څو میدان ته راشي او بیا وروسته دا شادوګانې ورباندې راخوشي کړي چې تر څو دا کسان وخوري. نو دا شادوګانې خو ډېر وږي وي او حمله وکړي په دې کسانو باندې. په دوی کې یو کس وخوري او دا نور چې په خپل لاس کې چې په کوم زنځیر تړل شوي وي هغه زنځیر باندې په شادوګانو باندې وارونه کوي چې تر څو دوی ونه خوري د ځان بچ کېدو لپاره. نو په دوی کې یو کس داسې را پیدا شي چې یو شادو سره مقابله شروع کړي. تر هغه پورې شادو نه پرېږدي چې تر څو پورې شادو مړ نه کړي. نو شادو چې کله مړ کړي دا پاچا هم حیرانه پاتې شي او بیا دا کس له بند څخه آزاد کړي. تاسو هم داسې شادوګان لیدلي دي؟ که مو لیدلي نو کمنټ کې راته ولیکئ.